اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو اسلامین ګران د اباسین صاحب مینانو نن پروفیسر ډاکټر اباسین یوسفزی صاحب سمه کالج ته راغلی وای چې وړه شانتې مرکه ورسره وکړو. سر لومړی خو خپل کور ته په خیر راغلی او سر د سفر راته داسې سټوډنټ لایف جاب اور نن راغلی څه تاثرات لرئ؟ نو علي صاحب دا خو د 40 کالو کیسه ده دا به لږ زر نه کېږي، خو زه په کال 1980 کې په وړمبي ځل باندې اسلامي کالج کې داخل شوم او د هغې نه پس 4 کاله مې دلته سبق ووی. په بی اے کې مې په صوبه کې 4م پوزیشن راغلی، ماشاءالله. د هغې نه پس مې بیا ایل ایل بي وکړه، بیا مې ایم اے پښتو وکړه. ایل ایل بي ما کړې ده. ها جی. د هغې نه پس مې ایم اے پښتو وکړه، د ایم اے پښتو نه پس مې بیا ایم فل پی ایچ ډي او تر ننه بیا مطلب چې د 1993 1993 نه تر 2021 تر دسمبر اخري تاریخه پورې ما په اسلامي کالج کې خپل خدمات تر سره کړي دي. سمات ګډ سر کو سپورټس ته راشو، خیبر یونین ته راشو، نو سر د هغه وخت کې سپورټس او بیا خو چې کله موږ زه سټوډنټ وم بیا کپتان شوم نو تاسو زموږ انچارج وئ، هغه کې داسې څه خاطرې چې را سره شریکې کړې؟ نو علي صاحب اسلامي کالج چې دی دا خو یو ډېره غټه دنیا ده او د اسلامي کالج سره زمونږ محبت چې دی، زما خپل ذاتي خبره کوم، زما محبت داسې دی لکه د مور پلار سره چې څنګه مینه وي او ما خدمت هم دومره اخلاص کړی دی چې خپل ژوند ته مې نه دي کتلي. د اسلامي کالج هر کار او هر خدمت ته مې سینه ډال نیولې ده او په منډه تللی یم. نو اسلامي کالج کې ډېر غټ غټ استادان و، ډېر عظیم عظیم استادان. د هغې یو استاد نامې چې زه اخلم نوم به پرې ډېر وخت ولګي، خو د هغې نه مونږ ډېر څیزونه زده کړي دي. بیا ورو مطلب دی چې زمونږ په دور کې هم سلک ډېر ښه استادان وو، اوس به هم وي داسې نه، خو تعداد کمیږي، د ښه استادانو تعداد ورځ په ورځ باندې کمیږي. بل جنون استادان چې وي نو د هغې اپټیچیوډ چې نه چې کله رجحان یې نه وي ټیچنګ ته، نو هغه خلکو له ټیچنګ ته راتله نه دي په کار. نو په اسلامي کالج کې ټول وړمبی شی دا چې کله دا یونیورسټي کېده نو زه یې مخالف وم، خو زما خبرې ته چا غوږ نه ایښودو. ما وی چې اسلامي کالج یونیورسټي دې جوړه شي خو په بل ځای کې په دې بلډینګ کې د اسلامي کالج همغسې پاتې شي. نو اسلامي کالج چې د هغې رولز ریګولیشن مثالي وو، د هغې یونیفارم، د هغې ټول رول ریګولیشن ډېر مزېدار وو. په خیبر یونین کې به ډېر اعلی قسمه ډرامې او ویرایټي شوز او مختلف پروګرامونه کېدل. د هغې نه علاوه زمونږ سپورټس چې وو د اسلامي کالج سپورټس اوس به هم په بره وي، خو په هغه وخت کې به د اسلامي کالج ټولې مقابلې تقریبا اسلامي کالج ګټلې د ټولې صوبې. بله دا ده چې په هغه وخت کې کالج و، د کالجونو ټولې مقابلې په اسلامي کالج ګټلې او په اسلامي کالج کې دننه چې کوم رولز د اخیستلو، ایون په یونیفارم کې به ډوډۍ هم خوړلی کېده، ماښام به د شیرواني واچوله نو هله به د ډوډۍ خوړه، ډېر خوند و پکې. نو هغه ورځې ماته اوس هم رایادېږي او ځان راته چې کله اسلامي کالج ته راننوځم یقین وکړئ چې اوس هم چې داسې تاو شم نو زه وایم هسې نه چې مسرت صاحب راله مخې له راشي، زه چې داسې بل بورډ کې تاو شم ارباب صاحب مخې له رانشي، دا ټول استادان ډېر درانه، محسن احسان صاحب یو چې یادو ډېر، نثار صاحب ډېر ښکلی سړی و، اکنامکس پروفیسر نثار صاحب هغه به ماته په غوږ کې داسې مشوره هم راکړه، غوسه به یې هم وکړئ داسې کوه داسې مه کوه، دا ډېر ښکلي استادان وو. سر انشاءالله دا سلسله به جاری ساتو، ټایم ټو ټایم چې دی نو په دې باندې به اسلامي کالج په زړو څیزونو باندې به خبرې اترې کوو. اور بالکل ګران کتونکو را سره پروفیسر ډاکټر اباسین یوسفزی را سره دی چې صاحب را سره دی په دې لار روان یو. سر کو داسې د سټوډنټ لایف یو 2 شعرونه، خو سر دا سلسله به ګورې تر دې پورې نه وي، دا به ټایم ټو ټایم داسې کیستوار چلو او خبرې به کوو. د خیبر یونین څونه ډیبیټرز هغه پیدا هغه شوي دي، دلته نه فارغ شوي دي، کم ځای کې دي داسې شاعران، داسې ځي سپورټسمینان، داسې زمونږ بیوروکریسي ته آرمي ته کم یو ټیلنټ چې ستاسو په دې ټینۍ ورکوي دغه سلسله. خو سر زه یم چې اوس راته یو 2 شعر ووایه او دا سلسله به بیا مخ پر وړاندې بوځو. دلته کې قدر د بهار نه کېږي، شعرونه دلته کې قدر د بهار نه کېږي، په دې وطن کې مې روزګار نه کېږي او ماله بېطوله مینه راکه اشنا، ماله بېطوله مینه راکه اشنا، زما په لږه مینه کار نه کېږي. بالکل نه کېږي. نو هغه وخت کې
تاسو یاد ساتئ په 1994 کې 1994 کې زما کتاب غورځنګونه چاپ شو او چې کله غورځنګونه چاپ شو نو هغه د هارت کیک په شان ووتو او د صوبې ډېرو خلکو ته ډېر یاد و خو اسلامي کالج سټوډنټان چې دي نو هغوی ته خو ټکي په ټکي یاد او پیروډیز به یې کول د په هغې کې یو ډېر مشهور غزل و چې ډېر په هغه وخت کې خلکو ډېر خوښ کړی و که نه یو دا غزل هم ډېر خوښ شوی یو پکې یو زه را یادوم کوشش کوم چې را یاد شي راته ګرد دی که غبار دی خو بس خوښ دی د هغې هم ډېره ښه پیروډي شوې وه د هغې نه علاوه یو بل و چې ډېر مزېدار غزل و د هغې ډېره ښه پیروډي شوې وه وایي چې سر یو خو موږ ته هم لګیا دی هغه به څنګ په غځېدلو خو کوي د شپږو بجو بلکل هماغه دی په ژوند کې هغه وخت د کار شي سره چې محبت نه کوي خوار شي سره په هغې کې و چې د شیروانۍ په اغوستو کې اکثر د شیروانۍ په اغوستو کې اکثر په ځای راتاو لکه خامار شي سره وعلیکم السلام بلکل ګاګه تلکو دا خاطرې به سر نه اورو موږ سره اوسئ